کېدای شي ته واتساپ هره ورځ استعمالوي خو په سیټینګ کې اته داسې ټریکونه دي چې ډېر خلک یې نه پیژني. ځینې ستا پرایوسي محرمیت خوندي کوي، ځینې سکیورټي امنیت لپاره مهم دي. دا یو ټریک باید خامخا دا اوس وګورې، ځکه زه به درته وښایم چې ستا واتساپ له کوم بل ډیوایس وسیلې سره خو نه دی وصل، یا کوم موبایل کې خو نه دی خلاص، یا کوم کمپیوټر کې. اوس به زه هر سیټینګ په خپل موبایل کې په عملي توګه در وښایم ملګرو، او درته به ووایم چې کوم سیټینګ فعال کړئ یا کوم سیټینګ بدل، او کوم سیټینګ ستا معلومات له نورو پټوي، او کوم سیټینګ ستا واتساپ امنیت زیاتوي. نو ویډیو مه سکیپ کوئ، تر پایه یې وګورئ. که چېرته تاسو ویډیو تېره کړئ نو بیا په بل سیټینګ باندې نه پوهېږئ ملګرو. نو راځئ ملګرو زه د ویډیو فلور اول به ملګرو تاسو راشئ واتساپ ته. کله ملګرو واتساپ خاص په دې درې ټکو باندې ملګرو کلیک وکړئ. په یقین کې کله ملګرو په دې درې ټکو باندې کلیک وکړلو نو بیا به دلته ملګرو په دې سیټینګ باندې کلیک وکړئ. چې کله ملګرو په دې سیټینګ باندې کلیک وکړو نو په سیټینګ باندې چې ملګرو کلیک وکړو دلته به راشئ ملګرو په دې پرایوسي باندې به کلیک وکړئ ملګرو. پرایوسي باندې چې ملګرو کلیک وکړو دلته په دې اولني باندې کلیک وکړئ ملګرو. لاست سین باندې ملګرو کلیک وکړئ. ملګرو دا د دې لپاره دی چې تاسو نه غواړئ چاته معلوم شي چې واتساپ مو څه وخت آنلاین شي څه وخت آفلاین شولې نو هیڅ چاته ونه ښکاري. دا یو ریون چې دی ملګرو نو اوس ستاسو واتساپ هر څوک لیدلی شي چې کوم ټایم آنلاین یې کوم ټایم آفلاین شي، څو بجې آنلاین شوی څو بجې آفلاین شوی. ما یې کانټکټس چې دی ملګرو نو کوم شمېرې تاسو سره ثبت دی هغې خلکو ته ښکاري ملګرو چې څه ټایم آنلاین شوی څه ټایم آفلاین شوی. او دا بل چې دی ملګرو ما یې کانټکټس اکزیپټ دی چې دی دا ملګرو هغه چاته ښکاري چې څوک تاسو غواړئ چې تاسو ورته ښکاره شئ. دا ګوره چې هر کس تا غواړئ نو تاسو هماغه ور واچوئ، بیا به صرف هماغه ته ملګرو تاسو ښکارئ چې والا دا څه ټایم آفلاین شوی څه ټایم آفلاین شوی. او دا نو باډي ملګرو د دې لپاره ده چې هېڅوک نشي لیدلی چې څه ټایم آنلاین شوی څه ټایم آفلاین. دوهم ټریک ملګرو هم په همدې پرایوسي کې دی. دلته ملګرو په دې کالز باندې کلیک وکړئ ملګرو. کله چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړلو نو دلته ملګرو دغه اپشن آن کړئ. دا اوس بند دی ملګرو، تاسو بیان کړئ ملګرو. دا د دې لپاره دی ملګرو که څوک یو تاسو ته څوک زنګونه وهي ملګرو، په عذابوي ملګرو او نمبر هم نه ثبتوي او نه غلط نمبر تاسو زنګونه وهي نو تاسو کولی شئ دغه آن کړئ ملګرو. د هغې زنګ به بیا تاسو ته نه راځي او په عذابوي هم نه ملګرو، مزاحمت به درته نه کوي. خو مهمه خبره ملګرو زنګ په بشپړه ډول نه ورکېږي. تاسو یې وروسته ملګرو د کالز د زنګونو په برخه کې لیدلی شئ. دریم ملګرو 2 سټپ ویریفیکیشن. نو دې لپاره ملګرو راشئ اکاونټ ته. چې کله اکاونټ ته راغلی ملګرو دلته په دې 2 سټپ ویریفیکیشن باندې کلیک وکړئ ملګرو. کله چې په دې کلیک وکړو ملګرو دلته یو پین کوډ ورکړئ ملګرو چې تر څو ستاسو واتساپ څوک په خپل موبایل کې خلاص نه کړي یا کله خلاص هم کړي ملګرو نو دا پین کوډ به ترې نه غواړي. نو دلته تاسو ملګرو پین کوډ ورکړئ. نو دا دی ملګرو ما کوډ ورکړ ځکه یې صفحه توره شوله ملګرو نو دا دی ورکول شو ملګرو. نو دلته به دا سکیپ ووهئ ملګرو. بیا کله مو چې سکیپ ووهم ملګرو نو دا دی فعال شو ملګرو. ده څلورم ملګرو چټ لاک. نو که تاسو یو چا سره شخصي میسیج کوئ ملګرو غواړئ هغه په لاک کې واچوئ ملګرو او لاک صرف ستاسو په ګوته یا مثال خاري کوم کوډ تاسو ورکړئ هماغه چې سرچ کوئ هغه نوم به راوځي ملګرو. نو دلته ملګرو هماغه کس انتخاب کړئ. دلته په دې لاک او چټ باندې ملګرو کلیک وکړئ. دا د ملګرو دا ور واچول شو. هر کله چې ملګرو دا ور واچول شو نو دلته ګوره ما یو کوډ ورکړی و صحیح دی هغه کوډ به زه ورکړم ګوره خان لس. نو کنټینیو باندې کلیک کوم ملګرو دا هلته ورغی. اوس دلته زه بیا راوړم نو هغه په چټ لاک کې واچول شو ملګرو. سیبیر د واپس راوړو نو دلته ما خان لس و ملګرو ما دا نوم ورکړی دا ګوره نو دا پاس کلوک خپله خلاص شو ملګرو. نو دا د کلوک خلاص شو ملګرو. تاسو لیدلی شئ دلته ګوره هماغه کس په چټ لاک کې واچول شو ملګرو. نو هر کله څوک په لاک کې واچو ملګرو چې نوم ورکوو پاس په دې ټکو باندې به کلیک وکړئ ملګرو او بیا به دغلته نوم ورکړئ ملګرو. دا اولنی اپشن به آن کړئ ملګرو. لاندې دا سکریټ کوډ چې لیکلی ملګرو دلته ملګرو چې هر نوم تاسو ورکوئ هماغه به ورکړئ. بیا چې هر کله هماغه نوم ملګرو سرچ کړئ نو هغه کس به خپله راوړي. نو لکه بل څوک نشي راوړلی چې په هر نوم یې تاسو سرچ کړئ هماغه دغه باندې کېږي. نو دې ګټه دا ده ملګرو که تاسو چا سره شخصي میسیج کوئ یا شخصي میسیج در سره یا شخصي کسان ملګرو تاسو کولی شئ چټ لاک ته واچوئ ملګرو نو هېڅوک یې بیا نشي لیدلی ملګرو نه څوک راخلاصولی چې دا ګوره د نجلۍ بیا هم هماغه نوم وخان لس ګوره وخت ما ته نوم ورکړی ملګرو نه ګوره د پلوک نشان دی ځای نه ورک دی ملګرو.
چې هر کله زه د هغې نوم سرچ کوم هغه راوړي ملګرو. اوس راځو ملګرو 5م ټاک ته. 5م ملګرو پروفایل فوټو. نو په دې پرایوسي سیټینګ ته ورشئ ملګرو. دلته پرایوسي باندې کلیک وکړئ ملګرو. دلته ملګرو لږ څه ورشئ په دغې باندې پروفایل پکچر دی چې ملګرو په دې باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې ملګرو په دې باندې کلیک وکړلو نو دغه چې دی ملګرو نو دا پروفایل عکس لکه تاسو غواړئ چاته ښکاره شي. د ایوریون چې دی ملګرو مو خاص خلکو ته ښکاري. مای کانټاکټس چې دی ملګرو چې کوم نمبرونه در سره ثبت دي. لاندې دریم چې دی ملګرو کوم خلکو ته چې تاسو غواړئ ملګرو او صرف هغوی ته ښکاره شي نو دریم به وایئ. که غواړئ چې هېڅ چاته ښکاره نه شي ملګرو نو نو باډي ووایئ. ستاسو پروفایل به هېڅ چاته نه ښکاري ملګرو او چې ایوریون کې ملګرو مو خاص خلکو ته ښکاري. ولې ملګرو تنظیم که تاسو نه غواړئ چې ناشنا خلک مو د پروفایل عکس وګورو ملګرو نو مای کانټاکټس باندې کلیک وکړئ ملګرو. نو بیا چې کوم نمبر تاسو سره نه حساب ملګرو هغه نشي کولی چې تاسو پروفایل عکس وګورئ. اوس شپږم سیټینګ ته راځو ملګرو. نو اول به راشئ پرایوسي ته. په همدې پرایوسي کې به ملګرو لږ لاندې راشئ ریډ ټیسټ باندې به ملګرو کلیک وکړئ. دا چې ملګرو هر کله اني نو تاسو که تاسو د یو چا میسج وګورئ هغې ته به دوه شنې علامې ورکړئ ملګرو. او دا چې بند وي ملګرو نو که تاسو د چا میسج هم ګورئ دوه شنې علامې به نه ورته ښودل کېږي. اوس راځو ملګرو اوم ته. اوم ملګرو ګروپ. نو ګروپس ملګرو نو که تاسو غواړئ چې هېڅوک مو ګروپ کې په خپل سر وانهچئ نو ملګرو دا ګورئ اولنی ایوریون دی. تاسو هر څوک کولی شي په خپل سر په اتومات ډول ګروپ کې واچوئ. دویم دی ملګرو مای کانټاکټس یعنې چې کوم نمبرونه تاسو سره ثبت دي صرف هغه مو ګروپ کې اچولی شي. او دریم دی ملګرو چې کوم څوک تاسو غواړئ هغه مو ګروپ کې اچولی شي. اوس راځو ملګرو اتم ته. اتم ملګرو د ټولو خوندور سیټینګ دی ملګرو چې څنګه وکولی شو ملګرو چې یو څوک معلوم کو چې زموږ واتساپ د بل چا سره خلاص یا نه. نو دلته ملګرو په دې درې ټکو باندې کلیک وکړئ. بیا په دې لینک ډیوایس باندې کلیک وکړئ ملګرو. نو دغلته ملګرو بیا ښه معلومیږي چې ستاسو واتساپ د چا سره خلاص یا کوم موبایل کې خلاص یا کمپیوټر کې خلاص دی نو هغه بیا دلته معلومیږي. دا ګورئ ملګرو زموږ واتساپ فی الحال د هېڅ چا سره نه دی خلاص یوازې زموږ په موبایل کې خلاص دی نو بل چا سره نه دی خلاص شوی. نو هر کله چې ملګرو څوک ستاسو واتساپ خلاص کړي لینک ډیوایس وکړي هغه وکړي ملګرو نو دلته تاسو ته معلومیږي. بیا کولی شئ تاسو دې ځای نه لګ آوټ کړئ ملګرو. نو که چېرته ملګرو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ د نورو ملګرو سره شیر کړئ. او چېرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره ښه وخت او ښې چارې ولرئ.